اوس تاسو کولی شئ چې د هر چا د وټساپ میسجان په خپل موبایل کې په اسانه طریقې سره وګورئ. معنا دا چې تاسو کولی شئ د بل چا وټساپ د خپل موبایل د لارې کنټرول کړئ. سلام، وخت مو په خیر، زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، نن در سره پر دا ویډیو کې دوه طریقې درښایم. لومړی دا چې تاسو کولی شئ د بل چا د وټساپ میسجان په خپل موبایل کې وګورئ، یعنې د بل چا وټساپ د خپل موبایل د لارې کنټرول کړئ. په دوهمه طریقه کې یوه داسې سټیپ درښایم چې په مرسته تاسو کولی شئ د هر چا وټساپ، فیسبوک او دې ترڅنګ نور اکاونټونه د خپل موبایل د لارې وګورئ. نو که چیرې زموږ دا ویډیو معلوماتي وي، لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ لپاره یو ښه کمنټ وکړئ. ګرانو ملګرو، زموږ دا ویډیو یوه قانوني بڼه لري او هر شخص کولی شي ترې استفاده وکړي، خو یوه یادونه ضرور کوم چې تاسو به له دې ویډیو څخه غلطه استفاده نه کوئ. دواړه طریقې درته درښایم. لومړی راځو هغه طریقې ته چې په مرسته تاسو کولی شئ د بل چا د وټساپ میسجان په خپل موبایل کې وګورئ او وکولی شئ د یو چا وټساپ د خپل موبایل د لارې کنټرول کړئ. راځو د موبایل سکرین ته همدا طریقه تاسو ته درښایم. له دې نه وروسته بیا دوهمې طریقې ته راځو. ګرانو ملګرو، لومړی به تاسې هغه موبایل ترلاسه کړئ کوم چې تاسو غواړئ خپل موبایل د لارې کنټرول کړئ. کله چې تاسې یاد موبایل ترلاسه کړ، بیا راسئ همدې کې انټرنیټ راخلاص کړئ او د وټساپ برخې ته راسئ. لاندې سیټینګ برخې ته راسئ. په دې ترتیب سره دلته لیکل شوي دي لینک اکاونټ. تاسې به راسئ دغې برخې ته او دا به کلیک کړئ. په همدې ترتیب سره تاسو کلیک واخلئ لینک ډیوایس. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته په اوکې اپشن باندې کلیک واخلئ. نه کوډ ته اړتیا شته نه هم کوم بل څیز ته. په الاو اپشن باندې کلیک واخلئ. دغه کیوار کوډ به تاسو په خپل وټساپ کې سکین کړئ. اوس تاسو د خپل موبایل کې د وټساپ اپلیکیشن راخلاص کړئ. نمبر ته اړتیا نشته. په پورته 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ. دغه اپشن کلیک کړئ. د کلیک کولو وروسته دغه کوم وټساپ چې تاسو یې لینک کول غواړئ همدې ته راسئ او دا کیوار کوډ د خپل موبایل د لارې سکین کړئ. طریقه خورا اسانه ده. ګرانو ملګرو، یاد اپشن تاسو ته مخکې د موبایل په سکرین باندې ما دروښوده. رابسئ، همدا به وټساپ د لارې سکین کوي. بیا لږ انتظار ورته وکړئ، 1 دقیقه یا هم 60 ثانیې وخت داخلي، تر څو یاد وټساپ ستاسو پر موبایل کې هم راخلاص شي. له دې نه به هیڅوک نه وي خبر چې یاد موبایل ستاسو پر وټساپ کې هم راخلاص ده او دا شخص هم استفاده کوي. دا هغه طریقه ده چې قانوني بڼه لري او تاسو کولی شئ یو وټساپ پر یو وخت کې په 2 یا هم 3 ډیوایسونو کې استفاده کړئ. ګرانو ملګرو، اوس راځو هغې طریقې ته چې څرنګه کولی شو د بل چا موبایل د خپل موبایل د لارې کنټرول کړو، یعنې په بشپړ ډول یې کنټرول په خپل لاس کې واخلو. دغې ته ویل کېږي روټ. دې دپاره مختلف اپلیکیشنان په پلی سټور او اپ سټور کې موجود دي، خو په یاد ولرئ ځینې داسې اپلیکیشنان او ځینې داسې موبایلونه هم شته چې د هغې روټ کول خورا ډېر وخت نیسي او آن روټیبل دي، لکه ایفون. ایفون اوس نه روټ کېږي، هیڅ موبایل سره او هیڅ ډیوایس نشي کولی ایفون هیک کړي. اوس ځینې داسې کمپنۍ هم شته لکه ویوو. هغه ځانګړی د روټ سیستم لري چې تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره یې روټ کړئ او دغه هیک کړئ، یعنې کولی شئ د خپل موبایل د لارې کنټرول کړئ. که چیرې تاسې د یادې طریقې غوښتونکي یاستئ، ما ته کمنټ وکړئ، زه به راتلونکي ویډیو پرې جوړه کړم. او که چیرې تاسې ویوو موبایل کاروئ، نو زه تاسو ته یو سپارښتنه کوم چې یاد موبایل هم دا اوس خرڅ کړئ، ځکه خطرات یې خورا زیات دي. ځینې داسې موبایلونه هم شته چې په هغې کې وټساپ هم کار نه کوي. زه ویوو کمپنۍ یادوم. ویوو. کوم شخص چې تاسو کې ویوو موبایل لري، تاسو ته سپارښتنه کوم چې ځان ترې خلاص کړئ. نو زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.